جینکې وي نو د یو جینې بل چا سره تعلق و نو چې تعلق و چې د پلار ته خبر شو نو بعضې خلک داسې چې هغه خو جینکې خو نه پوهېږي که نه خو دوکه شي که نه نو پلار ورته تیزه خبره وکړه نو هغه جینۍ تماچه راواغېسته تماچه پرته وه ځکه چې هغې سړي ما ته دا خبره وکړه وی ما په موبایل باندې کتلی دی وی د یوسف جان انټرویو په موبایل باندې کتلی ده ما یې زه به یوسف جان نه تپوس کوم وی دا په نیټ شته هغې کس راته وي ما په خپله کتلي کېدی چې تاسو ګورئ وي بم نو چې هغې جینۍ تماچه راواغېسته نو په پلار باندې ډز وکړه چې په پلار باندې ډز وکړه ورور هم ته نه دی خبر پلار یې راپرېوت په وینو کې لیت پیت پروت دی نو دا بله خور یې ورته وایي ورشه معافي خو ته وغواړه که نه بخښنه خو ته وغواړه که نه نو هغه جینۍ چې وایي پولیسو ته پیش شوه یوسف جان ورسره ولاړو وایي چې پلار له ورغلم وایي راته چې بچې ما بخلې قسم په رب د کعبې که درته دروغ وایم ورته چې بچې ما بخلې په پلار یې ډزم وکړه پلار یې قبر لم روان دی د کور نه بار نه دی وتلی لور پې ډز وکړو لور ویشته وي بچې ما بخلې داسې به پیدا کې چې کله زوی راغی زوی ته هم دونه وي چې دی شته یم زوی یې ژړل وی زما پلار وله ډېره زیاته مینه ورکړې ده وی دا زما د پلار هغې مینې وی چې ما ته پته لګېدلې وه چې دا دی شته دی ما به دا خور جمدی سوځولې وه ما به جمدی سوځولې وه هغه ژړل چې بابا زما خور دې هم ماف کړه بخښنه دې هم ورته وکړه در باندې ډزم وکړه وینې هم درله ترې کړې دی چې بچې ما بخلې ما تاخنه بخښنه هم کړې ده ما ترې هم ونه وې خبره دې پټ په پټه یوړه چې زما دا زوی چې ته زما دې لور ته تکلیف ونه رسوي په پلار ډز وکړه او د پلار وینه توی که بیا به دې بخي وي چې الله زما بچې جنتي کا عصمت علي داسې ده که داسې نه ده نیاز علي خانه داسې ده که داسې نه ده اسم لاله والي صاحب نه تپوس کوم داسې ده که داسې نه ده مجاهده ټول دارې ماته ناست دي مخې ته همدغه بچو د پاره الله بچی له مې خشته نوکري ورکه الله بچی له مې خشته ښځه ورکه الله بچی له مې کاروبار ورکه سال لاړ شي کاروبار له پلار دعا کوي د سکول نه پلار د سکول د بچی لاړ تر څو پورې نه راغلی پلار له خوري دکان ته لاړ چې بچی نه پلار خوړه نه خلاص شو د هغوی په ظاهري شکل مه دوکه کېږه دا بیماران دي دننه بچو سره له خلاص شو د الله دپاره د پلارانو خیال وساتئ ګورې د میندو خیال وساتئ دا جب چې دا غټ غټ ګېډي درانه راوړي په دې سر باندې او بیا مازدیګر یې خلکو له دا پې وړي دا د چا دپاره دا د بچو دپاره د عصمت علي چې دا درانه ګېډي راوړي دا د چا دپاره دا د بچو دپاره د هغې شورګر نه څونه مزل دی د عصمت علي ګېډې را په سر کړي دا جب د هغې شورګر نه ګېډې را په سر کړي هغلته میخه لشه د میخ ډیران غورځوه او درې غټ ګېډې راوړه او بیا چې کوم دی یو ځای ته یې ماله پې راوړه وایي زه دربوړم تاله نو ستا خبره ښکته نشم غورځولی دربوړم نو دا د چا دپاره کوي دا د بچو دپاره ګورې که یو ستا د رښتې خبره وکړي پلار له مخې له مه ورځه پلار به تا له خشته رشته ګوري د لور دپاره به خشته رشته ګوري په مور او پلار باندې رحم وکړئ ګورې د مور او پلار سترګې مه ښکته کوې